دا یو ډېر مبارک او بهترینه میاشت ده. 11 میاشتې کې دغه میاشت موږ تاسو باندې د فرحت او د خوشحالي ده او د الله تعالی د انعامات او احساناتو ده. اوله خبره دا یاد لرئ چې رمضان المبارک دا د مقابلې میاشت ده، دا د تقابل میاشت ده. سره د دې چې معنوي مقابله انسان په دې میاشت کې کوي، نو فوجي مقابله هم په دې میاشت کې د رمضان سوی ده، او د اسلام او د کفارو په منځ کې معرکه او جنگ هم په دغه رمضان المبارک کې راغلی ده. اول غزوه د بدر، دا څو غزوات جهادونه دي چې دا په رمضان المبارک کې سوی ده. اول غزوه د بدر ده چې په خپل محمد مصطفی علیه السلام او ورسره د هغوی صحابه کرام پر قریش باندې یو فیصله کن فتح الله تعالی ور نصیب کړه په دغه رمضان المبارک کې. اول غزوه د بدر و. دویم فتح د مکه ده. فتح د مکه هغه فتح و چې الله جل جلاله پورا عرب دنیا لره اسلام باندې مشرف کړه د دغه فتح مکه مبارکي په مناسبت. دا هم د رمضان المبارک په میاشت و. او بل غزوه د تبوک، د تبوک غزا هم د رمضان المبارک په میاشت و چې الله جل جلاله اور پر رومیانو باندې د اهل اسلام غلبه الله تعالی قائم کړله، او دا په رجب کې شروع سوله او په رمضان کې بیا ختم سوه. ورسره بیا څلورم معرکه د عین جالوت په نامه چې الله جل جلاله تاتاریانو ته شکست ورکړي، تاتاریانو ته زلالت او خواري او بربادي ورکړه، او الله جل جلاله په بغداد کې د مسلمانانو سلطنت او بادشاهي بیرته راژوندی کړي. پنځم جنگ چې دا جنگ د مصر او د اسرائیل ده. دا د دریای سوز ورتوي او د صحرای مینا په علاقه کې د تیل چشمه وي، دا د تیلو چشمه نه دي، دغه پرایستل سویو ځایو باندې الله جل جلاله مصریانو ته بیرته قبضه ورکړه په دغه رمضان المبارک کې. رمضان المبارک کې هر انسان باید مختصر معمولات ولري، روزمره یعنی شواروز د 24 غنټې خپل روزانه معمولات ولري. اول باید انسان د صدق دل، د زړه د اخلاص سره د ټولو ګناهونو څخه توبه وباسي او په کثرت سره استغفار وغواړي. په خوله باندې هم استغفار او په زړه باندې هم استغفار وغواړي. او دویم نمبر د روژې ایښودلو پوره اهتمام باید وکړي چې د روژه ونیسي، او بلا عذر شرعي روژه دی باید پرې نږدي. اور سره دریم دا ده چې د تراویح لمونځ په شوق او په ذوق سره دی باید وکړي، او د قرآن عظیم شان ختم دی باید وکړي کم از کم په تراویح کې. ور سره بیا د جماعت د لمنځونو اهتمام باید وکړي. داسې نه چې صرف د تراویح لمونځ وکړي نو ته دا نور لمونځونه ورته معاف دي. د تراویح د لمانځه سره سره به 5 وخت نور لمونځونه هم په جماعت سره کوي. او بل کوشش ودا کوي چې د اشراق المنځ وکوي، ساشتل منځ وکوي، او وابین منځ وکوي، او کوشش کوي چې د تهجد سره ځان مخته کوي. تهجد ډیر شری ځکه انسان بیدار می وشمي، او کوشش تا کوي چې په رمضان کې د سترګې د ګناه څخه ځان وساتي، د لاس د ګناه څخه ځان وساتي، د پښو د ګناه څخه ځان وساتي، او د سر د ګناه څخه ځان وساتي. یعنی د انسان د سر څخه ونیسه تر پښو پورې چې دا څومره ډانچه ده، د هر عضو خپل ګناه ده، د دې ټولو ګناهونو څخه ځان وساتي. او بل خبره دا ده چې صدقه او خیرات په دې میاشت کې په کثرت سره کوي. صدقه او خیرات ډیر ورکوي. دا نه وایم چې ماته راکړي، هر چاته چې ورکوي خو ډیرې کوي. او بل د روزدار ملازم، یو سړی افسر ده، در هغه لاندې ملازمین کار کوي، او یا یو سړی مشر ده، هغه ځان ته خادم لري، د خدمت په اوقاتو کې تخفیف ورکوي، سپکوالی ورکوي. دا مخکې ما بیان کړی و. مخکې د 9 بجو څخه تر 5 بجو پورې و. په رمضان کې وایي چې تر 2 بجو پورې کار وکړه بس ته فارغ یا کار چې دا ډیر بوج پر هغه خادم باندې ما اچوه، آسانی وکړه. او کدی استطاعت وي، کدی کار د وسه پوره وي،
څه خرچه مرچه درلودای سي کوشش وکړه مسافرینو ته او مسکینانو ته هم ډوډۍ ورکا او هغه ته هم افطار ورکا. لکه بعضې وخت کې چې تیریږي د خلک دلته افطار پارټي جوړه کړي خورما ورکي دا ډېر ښه کار ده د ثواب کار ده. او ورسره د غصه او د جنگ څخه باید پرهیز وکړي په رمضان کې. ورسره کوشش دا وکړي چې د قرآن کریم تلاوت د ځان معمول وګرځوي. سهار هم یو څو آیتونه د قرآن کریم تلاوت، ماپښین هم د قرآن کریم آیتونو تلاوت، مازدیګر هم ورسره کوشش وکړي ماخوستن چې د تراویح بعد هم یو څه تلاوت د قرآن کریم وکړي. دا ډیره بهتره خبره ده. او بل خبره اخیری 14مه خبره او 14 معمول دا ده چې باید په ګرځېدو را ګرځېدو کې چې کله ته ګرځې نو ورد د کلمه د لا اله الا الله وکړي. په لاره ګرځې لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله. او د جنت الفردوس د غشتلو دعا وکړه یا الله پاک جنت الفردوس راکړي. ورسره بیا د دوزخ څخه د پناه غوښتنه وکړه چې الله پاک د جهنم او د جهنم څخه نجات راکړي. دا د رمضان المبارک مختصر معمولات.